الحمد لوليه والصلاة على نبيه. معززو ایورور پختنه کړی ده چې په لمانځه کې خلاف ترتیب سورتونه ویل څه حکم لري. مثلا په اول رکعت کې سورة الاخلاص وایي قل هو الله احد، او په دویم رکعت کې بیا تر هغه لوړ سورت تبت یدا وایي، یا مثلا په اول رکعت کې د ایلاف قریش وایي، په دویم رکعت کې علم تر کیف وایي. دې شرعي حکم څه دی؟ الجواب وبالله التوفیق. معززو قصدن په لمانځه کې خلاف ترتیب دا سورتونه ویل مکروه عمل دی. د حضرت ابن مسعود رضی الله عنه څخه د دې متعلق پوښتنه وسوه چې یو څوک قرأت د قرآن کریم منکوس وایي، یعنی چپای وایي، په اول رکعت کې یو سورت وایي، په دویم رکعت کې تر هغه لوړ سورت وایي. نو ابن مسعود رضی الله عنه ورته وویل ذاک منکوس القلب، دا کس د چپه زړه والا، د کوږ زړه والا دی چې هغه په لمانځه کې خلاف ترتیب سورتونه وایي. او همدا شان امام ابن الهمام رحمه الله په فتح القدیر کې وایي وإن قرأ في ركعة سورة وفي الثانية ما فوقها فهو مكروه. چې څوک په اول رکعت کې یو سورت ووایي، مثلا قل اعوذ برب الناس، په دویم رکعت کې تر هغه لوړ سورت ویل، مثلا قل اعوذ برب الفلق، نو دا مکروه عمل دی. ولیکن که د یو چا څخه بغیر د قصده، بغیر د ارادې سهوا داسې وسي، نو بیا کراهیت نه راځي. او که یو څوک په اول رکعت کې قل اعوذ برب الناس شروع کی، نو هغه دی په دویم رکعت کې همدغه قل اعوذ برب الناس اوایي، تر هغه دی لوړ سورتونه نه شروع کوي. فتح القدیر اول جلد 352 صفحه، النهر الفائق اول جلد 213 صفحه، البحر الرائق دویم جلد 50 صفحه، او همداشان الفتاوى الهندية اول جلد 88 صفحه، او رد المحتار دویم جلد 290 صفحه، الفتاوى التاتار خانية دویم جلد 88 صفحه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ستاسو د اسلامي پوښتنو جوابونکی مفتي حکیم الله صابر الحنفي صاحب.